له ملا عبدالغني برادر سره د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر لیدنه. وسله والو طالبانو په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي اډو وړاندیز رد کړی دی. غالبا جنرال میلر د خپلو نظامی اډو پیشنهاد هم کړی وي، وړاندیز یې کړی وي، خو په هغه مورد کې د طالبانو دریځ واضحه دی چې یو عسکر هم د امریکایانو وي، د دوی مقاومت دوام لري. د سولې د ملي بهیر غړو سره د حکمتیار غونډه. ګلبدین حکمتیار وایي د وسلوالو د واشنګټن او وسلوالو طالبانو په هوکړه کې به د اوسني حکومت برخلیک څرګند شي. کابل حکومت سره نه ګوري، هغه مستثنا کوو. امریکایانو سره چې تاسو کوم توافق ته ورسېږئ دغه برخلیک هم ټاکل کېږي د دې حکومت. او د امریکا متحده ایالاتونو سنا کې د ډونالډ ټرمپ د استهزاء بهیر پیل. د ټرمپ مدافع وکیلانو مخکې تر مخه د نوموړي د دفاع لپاره مفصله طرحه وړاندې کړې. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې لومړۍ او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 21مه نیټه ده. د هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. ملا عبدالغني برادر له زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر سره د سولې پر راتلونکو اقداماتو بحث او خبرې اترې کړې دي. د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایي د ملا برادر په مشرۍ د قطر دفتر پلاوي 13 ورځ له خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي او د راتلونکو اقداماتو په تړاو خبرې اترې کړې دي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دواړو خواو ترمنځ په مذاکراتو کې د سولې هوکړې د لاسلیک نیټې ځای تضمین کوونکو په تړاو هم بحث شوی. دوی وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي حضور او اډو وړاندیز رد کړی دی. د جنگ او تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو تر توافق څو ورځې وروسته دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر له ملا عبدالغني برادر سره مجلس کړی دی. د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي او د قطر دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې مجلس کې د قطر دفتر ځینو نورو غړو هم حضور درلود او له امریکایي اړخ سره د سولې پر راتلونکو اقداماتو خبرې شوي دي. نن ماښام ملا برادر اخوند، شیر محمد عباس تانکزي او مولوي امیر خان متقي له ډاکټر زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر سره ناسته درلوده. دواړو طرفونو د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. د مذاکراتي ټیمونو ګډ مجلس به سبا هم دوام ولري. ویل کیږي چې امریکایي اړخ د طالبانو له مشرتابه څخه په افغانستان کې د نظامی حضور او اډو غوښتنې مطرح کړي دي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان په افغانستان کې د امریکایانو نظامی حضور نه مني او د اډو ورکړې په باب د امریکایي جنرال سکاټ میلر وړاندیزونه رد کړي دي. خبرې روانې دي، مسوده امضا شي، چیرته څوک یې امضا کړي، څوک حاضر وي، څوک ضمانت وکړي، څوک نظارت وکړي، څومره خلک پکې، په دې باندې خبرې روانې دي. د طالبانو د هیئت مشرتابه ملا برادر اخوند ستانکزی صاحب او متقي صاحب د جناب خلیلزاد صاحب سره او د جنرال میلر سره مجلس درلوده. غالبا جنرال میلر د خپلو نظامی اډو پیشنهاد هم کړی وي، وړاندیز یې کړی وي، خو په هغه مورد کې د طالبانو دریځ واضحه دی چې یو عسکر هم د امریکایانو وي، د دوی مقاومت به دوام لري، حضور د امریکایانو نه مني. په ورته وخت کې د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي چې په دې مجلس کې همدا راز د دواړو خواو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک نیټې ځای او نړیوالو تضمیناتو په تړاو هم خبرې روانې دي. د هوکړلیک په امضا او دا چې د مجلس په وخت کې به
د منطقې او د نړۍ د کومو هیوادونو نمایندګان حضور لري په دې مسایلو باندې د بندیانو د اسراو د بندیانو په موضوع. د طالبانو او متحده ایالاتو مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې راتلونکو اقداماتو په تړاو ناستې په داسې حال کې دوام لري چې ویل کېږي د دواړو خواو ترمنځ به د سولې هوکړه د روانې جنوري میاشتې تر وروستیو پورې لاسلیک شي. ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ هوکړه کې به د اوسني حکومت برخلیک څرګند شي. حکمتیار د سولې ملي بهیر غړو سره د یوې ناستې پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغانانو د هغو ګوندونو له مشرانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي چې کلونه یې ورسره جګړه کړې ده. نوموړی وایي که طالب جنګیالي له اوسني حکومت سره خبرې نه کوي نو ځکه یې اړتیا نشته چې د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ په توافق کې د اوسني حکومت برخلیک هم معلومیږي. حکمتیار وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات باید د بهرنیانو له وساطت پرته وشي. واک ته د رسیدو لپاره باید پخوانۍ تجربې تکرار نشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په کابل کې د سولې ملي بهیر غړو سره یوې ناستې ته خبرې کولې له طالبانو وغوښتل که له حکومت سره خبرو ته نه چمتو کېږي نو د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې د روان بحران حل کړي. حکمتیار وایي طالبان د له هغو ګوندونو سره مخامخ خبرې پیل کړي کوم چې په دې موده کې ورسره جنګېدلي دي. د حزب اسلامي مشر وایي که طالبان له اوسني حکومت سره خبرې نه کوي نو ضرورت یې ځکه نشته چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق کې د اوسني حکومت برخلیک هم معلومیږي. راشي د افغانانو ترمنځ مذاکراتو له لارې د بحران ته حل ورکړي. له هماغو ګوندونو سره چې تاسو مخکې په جنګ کې ښکېل وي له هغو سره یو ناسته وشي. کابل حکومت سره نه ګوري هغه مستثنا کوو. امریکایانو سره چې تاسو کوم توافق ته ورسېږئ د هغه برخلیک هم ټاکل کېږي د دې حکومت. ضرورت هم نشته د کابل حکومت سره خبره وشي. د حزب اسلامي مشر وایي د سولې ټینګښت او جنګ پای ته رسېدو یوازینۍ لار دا ده څو بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او افغانان پرېښودل شي څو په خپل برخلیک وټاکي. حکمتیار وایي افغانان باید د بهرنیانو له وساطت پرته روانه جګړه ختمه کړي. مذاکرات باید په بشپړه توګه بین الافغاني د بهرنیو له وساطت پرته منځګړیتوب ټیم سره د ناظر په توګه هم راوستل ضروري هم نه دي مفید هم نه دي برعکس تاوان. کله چې افغانان خپلو منځونو کې توافق ورسېږي بیا ټولو ته ابلاغ کولی شي. که لازمه چې ټول هم راوغواړو له هغونه یو تضمین هم تعهد هم واخلو دا کېدلی شي. د حزب اسلامي مشر وایي چې ټول باید په یو ملي میثاق توافق وکړي او هغه دا چې مخکنۍ تجربې بیا تکرار نشي او ټول دا ومني چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار شفاف او عادلانه انتخابات دي. تعهد وکړو چې اقتدار ته د رسېدو لپاره به د مخکنۍ تجربې نه تکرار وسله به نه کاروو دا به تحریم کوو. د اقتدار لپاره د یو افغان وینه تویول به حرام کړو. انتخابات د یو اصل په توګه منو اقتدار ته د رسېدلو یوازینۍ مشروع لار به همدغه. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر توافق وروسته د اوسني حکومت برخلیک په تړاو د ګلبدین حکمتیار څرګندونې داسې مهال دی چې ولسمشر غني او د هغه ټیم په خپل وروستیو دریځونو کې اوربند د سولې لپاره اساسي شرط ښیي چې دغه غوښتنه په وروستیو وختونو کې له جدي نیوکو سره مخ شوې. بلخو بیا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی وایي له تضمین پرته د سولې توافقنامه د کاغذ ټوټه ده او په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی. مارک گرازمن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي له اوربند څخه د وسلوالو طالبانو د انکار یو لامل دا دی چې دغه ډله پر خپلو ټولو جنګیالیو کنټرول نه لري او ممکن سرتاسري اوربند عملي نشي. نوموړی وایي امریکا متحده ایالات د یوازې د سولې او بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه سازي وکړي ځکه د افغانانو له حضور پرته د سولې توافق بېمانا دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق په برخه کې قوي ضمانتونه رامنځته نشي د افغانستان د ثبات سره هیڅ مرسته نشي کولای. مارک گروسمن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي له تضمین پرته د سولې توافق د کاغذ یوه ټوټه ده او هیڅ معنا نه لري. نوموړی وایي امریکا له طالبانو سره خبرې پر احتیاط مخته وړي ځکه که داسې نه وای ممکن دغه توافق د تیر کال په جنوري کې لاسلیک شوی وای. زه فکر کوم چې څوک له طالبانو سره د عاجلانه توافق غوښتونکي نه دي. که امریکا دا کار کولی نو د تیر کال په جنوري کې به یې کړی و.
بله دا چې د سولې دا توافقنامه د کاغذ یوه ټوټه ده چې د افغانستان د ثبات لپاره هیڅ تضمین نه لري. دا افغانان دي چې باید په دې برخه کې کار وکړي. دغه پخوانی امریکایي چارواکی وایي د طالبان له لوري د تاوتریخوالي د راکمېدو پریکړه مهم پرمختګ دی، خو دغه ډله ځکه له اوربند انکار کوي چې هغوی پر خپلو ټولو جنګیالیو کنټرول نه لري. دا چې اوس طالبانو د تاوتریخوالي کمیدو ته رضایت ښودلی مهم پرمختګ دی. د اوربند په تړاو باید ووایم چې هغوی پر خپلو جنګیالیو بشپړ کنټرول نه لري. ځینې په دوحه کې او ځینې په افغانستان کې دي. بله دا چې طالبان له حکومت سره خبرې نه کوي، نو په داسې یو وضعیت کې د سرتاسري اوربند عملي کېدل ستونزمن دي. مارک ګروسمن وایي امریکا د یوازې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي مذاکراتو ته زمینه سازي وکړي، ځکه له دې پرته به افغانان فکر وکړي چې پر برخلیک کې د دوی له حضور پرته پریکړه کیږي. نوموړی له پاکستان هم غوښتنه کوي چې د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه وتړي او له ترهګرۍ سره جدي مبارزه وکړي. د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی ادعا کوي چې ځانګړو ځواکونو یې د کورنۍ 4 غړي وژلي دي. رازو خان چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلی وایي نږدې 1.5 کال دمخه یې ګډو ځواکونو پر کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې 2 ورونه، یوه ورېندار او یوه ماشومه ورېره ووژل شول. رازو خان وایي تر دغه عملیاتو وروسته محلي حکومت او د ملي امنیت ځواکونو له دوی ځکه بخښنه غوښتې چې عملیات په غلطۍ کړي، خو نوموړی وایي تازه یو بل ورور هم د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم. نوموړی خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل شي ځان او پاتې کورنۍ ته به اور ورته کړي. دا سړی نه زموږ سره مجرم دی. د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیاتو له امله ملکي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د انتقادونو په اوج کې د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې کابل ته راغلی ادعا کوي چې ګډو ځواکونو یې د کورنۍ 4 غړي وژلي دي. رازو خان وایي شاوخوا 1.5 کال وړاندې ګډو ځواکونو په کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې 2 ورونه، یوه ورېندار او یوه ماشومه ورېره ووژل شول. نوموړی ادعا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې د شپې لخوا په کور چاپه ووهله، پیسې او سره زر یې ترې وړي او ټول کور یې ورته سوځولی دی. 2 ورونه را شهیدان کړه، یوه زنانه را شهیده کړه، یوه وړوکې جینکۍ را شهیده کړه، په موټر سې ورویچي وه، په کور سې ورویچي وه، پیسې ځان سره یې وړې 14 لکه افغانۍ، 14 لکه کلدار دی ځان سره د کور سره زر یې ورسره یې وړه، ټول کور سې ورویچي وه. دغه ځوان وایي داسې اسناد په اختیار کې لري چې د دوی په کور تر عملیاتو څو ورځې وروسته ترې د ملي امنیت ځواکونو او محلي حکومت بخښنه وغوښته چې دا عملیات په غلطۍ کړي او خساره به یې ورکوي، خو د 100,000 افغانیو پرته ورسره نوره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ حکومت بیا معافي رانه وغوښته چې موږ په سوه شوي موږ معافي وغوښته، ټول ارګانونه بیا موږ ته راغله. د هغه وخت نه ریله د موږ پوښتنه نه شوه، د خص ولي ماته 10,000 روپۍ راکړ دي. وایي دلته چې کوم ظلم کوم حکومت شهیدون نه وکړه دا رښتینې شهیدون دي، دغه بېګناه شهیدون دي، دغه نه حکومت معافي غوښتې دو، دغه نه حکومت بخښنه غوښتې دو، دغه ته حکومت وایي چې موږ نه غلطي سوه شوې دو. رازو خان وایي 6 میاشتې کېږي چې امنیتي ځواکونو یې په کابل ښار کې یو وړوکی ورور هم چې له یو موټروان سره کلینر دی له کوم جرم پرته له ځانه سره بیولی او تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه. نوموړي چې له ځان سره تیل او اورلګید هم راوړی وایي له حکومت څخه هیڅ نه غواړي، خو بېګناه ورور دې ورته آزاد کړي او خبرداری ورکوي که آزاد نشي ځان او پاتې کورنۍ ته به اور واچوي. صابون دلته د جاده په خوله کې د ما ورور ونیوه، ملي امنیت دلته نیولی دی، 4 میاشتې پرې راشوه، د وړکی په پروګرام کې د دشای دلته پر 60% ته راغلی ده. که موږ پوښتنه وشي پوښتنه ونه شي په خبره وبي کنه د موږ د تل هر څه ځان سره راوړي، د موږ به ځان ته ور واچوي، موږ د حکومت نه د هر څه نه دا غوښتنه ده چې موږ د پوښتنه وشي که د موږ د اصلي د افغانستان خلک وي، موږ ته د یو پوښتنه ده وشي چې په موږ کې ګرامه څه دی، چې چېرې کې دي. په دغه هلک باندې څه ثبوت نشته، دا نو ګناه ولی شوی دی چې دا د ورته رخلو شي، دغه د حکومت نه موږ دغه غواړي، د رعایت نه موږ دغه غواړي، سهول جوړې موږ دغه کې. د ګډو ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې نه یوازې د رازو خان د کورنۍ 4 غړي وژل شوي، بلکې دې ته ورته ګڼې کورنۍ شته چې له داسې برخلیک سره مخ دي، خو هیڅ چا یې غږ نه دی اورېدلی او نه یې حکومت مخه نیولې ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د احتیاطي کوډونو بودیجه باید محدوده شي. یاد بنسټ وایي د 1499 کال بودیجې احتیاطي کوډونو ته ډېرې پیسې په پام کې نیول شوي او ولسي جرګه باید بودیجه له تصویب مخکې اصلاح کړي او د احتیاطي کوډونو د پیسو مقدار کم کړي. د دې بنسټ غړي پر حکومت نیوکه کوي او وایي سره له دې چې افغانستان د پوهنې او فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري، خو حکومت د 1499 کال بودیجې ډېره برخه پوځي سکتور ته ځانګړې کړې ده. ولسي جرګې ته د حکومت له لوري د 1499 کال لیږل شوې بودیجه چې تر دا مهاله د ملي شورا له لوري نه ده تصویب شوې په تړاو یې وار د مخه اندېښنې موجودې دي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ د 1499 کال بودیجه له ګڼو ستونزو ډکه ګڼي او زیاتوي چې په یاده بودیجه کې د احتیاطي کوډونو لپاره ځانګړې شوې پیسې د قانون خلاف دي او ولسي جرګه باید یاده بودیجه له تصویب وړاندې اصلاح کړي. د یاد بنسټ غړي وایي چې د مالیې وزارت له لوري احتیاطي کوډونو ته په نظر کې نیول شوې پیسې باید محدودې او په نورو برخو کې ورزیاتې شي. بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه کودهای احتیاط در ختم سال نباید از 3% بیشتر باشه. مجموع کودهای احتیاط در دوران حکومت وحدت ملی 202 میلیارد افغانی بوده، در حالی که بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه باید از 54 میلیارد تجاوز نمی‌کرد. احتیاطي کوډونه نه پوهیږم چې دوی څه لپاره جوړ کړي دي، هغه میکانیزم یا کوم ټیکنیکس چې موږ ورته یا تخنیکونه چې ورته چې کوم لپاره موږ هر یو بودیجه بیله بیله کوو چې د دې بخش لپاره دومره بودیجه، د دې بخش لپاره دومره بودیجه، د دې هغه کوم تخنیکونه چې استعمالیږي هغه تخنیکونه خپل هغوی ته نه دي معلوم. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وایي چې د ملي یووالي حکومت په 15 کلنه دوره کې افغان حکومت یو شمېر پروژې د احتیاطي کوډونو له پیسو بشپړ کړي په داسې حال کې چې یاد اقدام د قانون خلاف عمل دی. د یاد بنسټ غړي وایي د 1499 کال 28 سلنه بودیجه د دفاع وزارت او 19 سلنه کورنۍ چارو وزارت ته په نظر کې نیول شوي په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال فساد سره د مبارزې او پوهنې په برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. په دې برخه کې دوی باید کوشش وکړي چې دا ناچیزه بودیجه چې موږ مخکې درلوده تیر کلو کې دی بنیانوزه اضافه کړي وای 10 چنده 20 چنده 100 چنده، ولې متاسفانه دوی په ځای چې ډیر کې غونی ورځ په ورځ کمایي، نو دا واقعا دا به زموږ ټولنه په کم حالت کې چې دا دې ته په نورم ضرر ورسي. دا تیرو تقریبا څومره کلونه که موږ وګورو راځي بودیجه هر کال جوړیږي، خو د خلکو هغه مطلب نه پکې خلکو ته هغه برخه زیاته ورکول کېږي، چې کوم هغه نتایج دي هغې ته حکومت چې کوم دی رسیږي. په یاده غونډه کې د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت له لوري د عملیاتي واحد پر ایجاد نیوکه کوي او زیاتوي چې د دولت اکثریت چارې په یاد ادارې پورې محدود دي. که این واحد عملیاتی ریاست جمهوری همکاری این تمام کارها را خودش انجام میتن، دیزاین میکنن، انجام میتن، هیچ نهاد دیگری توان نظارت و یا پاسخگویی در قسمت وجود ندارن. ما امیدواریم که پارلمان و حکومت در این رابطه تجدید نظر کنن. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ داسې مهال د 1499 کال بودیجې په تړاو اندېښنه څرګندوي چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ یاده بودیجه د ولسي جرګې له لوري د تصویب او یا هم د رد لپاره رایګیرۍ ته وړاندې شي. ولسمشر غني د اقتصادي نړیوالې مجمع ناسته کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړ. ولسمشر ماڼۍ وایي اشرف غني د یو لوړپوړي پلوي په مشرۍ د سه شنبې په سهار په دې غونډه کې د ګډون په هدف د سویس داووس ښار ته تللی دی. ارګ وایي ولسمشر به د دې سفر په جریان کې په دې نړیواله ناسته کې د وینا ترڅنګ د یاد مجمع له رئیس او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره لیدکاته او خبرې اترې وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د استینافي شکایتونو د ثبت بهیر رسما پای ته ورسید. د یاد کمیسیون چارواکي وایي د دریو انتخاباتي ټیمونو لخوا د هیواد په 19 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته مهال دغه کمیسیون د لومړنیو شکایتونو له ارزونې څخه د څو ورځو په تېرېدو سره تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د 15500 محلونو د رایو په تړاو چې تفتیش او بیا شمېرنې ته تللي پرېکړه وکړي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د 14,000 شکایتونو تر ارزونې وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې پر یادو شکایتونو د استئناف غوښتنې بهیر رسما پای ته ورسید. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د استئناف غوښتنې بهیر پر مهال د 3 ټاکنیزو ټیمونو له لوري 6,292 اعتراضونه ثبت شوي دي. ټول اعتراضونه چې ثبت شوي دي هغه 6,292 شکایتونه دي چې تر دې دمه ثبت شوي او دا په 29 ولایتونو کې دي. خو په ورته مهال د څو اونیو په تیریدو سره د شکایتونو کمیسیون د نمایندانو لومړنیو شکایتونو تر رسیدګۍ وروسته تر اوسه په دې نه ده توانېدلی چې د نږدې 15,500 محلونو د رایو په اړه چې بیا شمېرنې ته تللي پرېکړه وکړي. له دې وړاندې ویل شوي و چې ډیری محلونه چې بیا شمېرنې ته تللي دي د 300 جنجالی رایو دي. در مورد بازشماری حالا یک پرسش این است که آیا بازشماری همونطور که ولایات فیصله کرده فهرست را ما با اونا شریک کردیم مستقیما بره به بازشماری یا نه اینکه در مورد موضوعاتی که به بازشماری فعلا رفته استئناف هایی صورت گرفته ما بعد از یک فیصله نهایی بکنیم بعد او موقع به بازشماری بره. تا هنوز در این مورد اعضای محترم فیصله نکردن. د شکایتونو کمیسیون همداراز وایي چې دغو شکایتونو ته د رسیدګۍ په هدف په مرکزی دفتر کې کار پیل کړی دی. دوی وایي یاد شکایتونه د 3 ټیمونو لوري په 29 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې د دغو شکایتونو له جملې ډیری برخه یې په کندهار کې دي. 5 ولایت که شکایت استئنافی نداشتند که از جمله پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس هست. پس از مرحله ثبت این شکایت کار رسیدگی به این شکایت در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت آغاز گردیده. موږ نن کم اعتراضونه چې مخکې موږ ته راغلي د هغې په تصنیف بندۍ باندې زموږ همکارانو په تیرو ورځو کې کار کوه خو هغه قانوني مرحله د 15 ورځو هغه نن شروع شوې. د شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د استئناف غوښتنې اعتراضونو د پروسې د پای خبره کوي چې میدان وردک، جوزجان، پروان او تخار له هغو ولایتونو څخه دي چې هیڅ کوم استئنافي شکایت پکې نه دی ثبت شوی. د افغانستان د سینماګرانو د ټولنې رئیس جوان شیر حیدري د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. جوان شیر حیدري د زړه ناروغي درلوده چې د فشار لوړېدو له امله یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړې ده. حیدري چې رسنیزو تخطیو ته د رسیدګۍ کمیسیون غړی هم و په څو فلمونو کې د لوبغاړي په حیث کار کړی دی. جوان شیر حیدري په 1952 میلادي کال کې په کابل کې زیږېدلی و. خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ژیولوژۍ په برخه کې کړې وې. په همدې حال کې ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د سه شنبې ورځې ناوخته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضا بهیر بیا پیلیږي. ویل کېږي دغه پروسه به د اونۍ 6 ورځې دوام وکړي او سناټوران به یوازې د یکشنبې پر ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو د دوشنبې پر ورځ د ډیموکراتانو پر خلاف چې غواړي ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د فشار د تورونو له کبله محکوم او له دندې لرې کړي د دفاع مفصله طرحه وړاندې کړې. د ایران پارلمان وایي هیواد باید د اټومي سروکو د لیږد د وړتیا درلودونکو توغندیو تولید ته پاملرنه ډیره کړي. دوی د خپل طبیعي حق ګڼي او زیاتوي چې هیواد اټومي وسلې درلودې نو اوس به له ګواښونو خوندي وای. دا څرګندونې د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د اسناد دغه وکیلانو له خولې لیکلي دي. له دې سره د ایران د پارلمان یو غړي احمد حمزه ویلي که څوک د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ووژني نو د کرمان د خلکو په استازیتوب $3 میلیونه جایزه ورکوي. د عراق د پلازمینې بغداد په شنه سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ته نږدې 3 توغندي لګېدلې دي. امنیتي سرچینو ویلي چې د کاتیوشیا ډوله توغندي له زعفرانیه سیمې توغول شوي دي. دغه برید تلفات نه لري او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. واشنګټن تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې د دا ډول بریدونو پړه ایران ته په نږدې شیعه ملیشو واچولې ده.
او شمالي کوریا نور ځان له واشنګټن سره د اټومي وسلو او اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د نه جوړولو په تړاو د کډې ژمنې رعایتولو ته مجبور نه ګڼي. د ملګرو ملتونو په ژنیوا دفتر کې د شمالي کوریا کونسل ویلي هیواد هیڅ داسې دلیل نه ګوري چې نور په دې اړه پر کډو ژمنو عمل وکړي. پیونګیانګ دا پریکړه د دې لپاره کړې چې امریکا متحده ایالتونو یې د 2019 میلادي کال تر پایه د خپل منځي خبرو د بیرته پیلېدو په اړه ټاکلی ضرب الاجل له پامه غورځولی و. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.